که هغه د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند مسله وي، د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند مسله وي، یا هم د ایران د اټومي ځایونو د بشپړ ویجاړولو بیان وي. د ډونالډ ټرمپ ادعاوې تل د نیوکو سره مخ دي او ویل کېږي چې د هغه ادعاوې یا نیمګړې دي او یا هم ډیر کم حقیقت لري. ډونالډ ټرمپ د برید وروسته ټولې نړۍ ته د ایران اټومي ځایونو باندې د برید په اړه خبر ورکړی او دا یې هم وویل چې اوس د ایران اټومي پروګرام د تل لپاره پای ته ورسېدی او په ځانګړي ډول یې ټینګار وکړ چې له ریښې څخه له منځه ولاړی. وروسته بیا راپورونه وښودله چې په حقیقت کې د ایران اټومي ځایونو ته ډیر لږ زیان رسېدلی او دا استخباراتي راپور د امریکا د خپل سازمان یعنی د دفاع استخباراتي ادارې لخوا ورکړل شو. نو کله چې دا خبر رسنیو خپور کو نو ډونالډ ټرمپ CNN او نیویارک ټایمز باندې نیوکه وکړه او غوښتنه وکړه چې هغه خبريال چې په دې کیسه باندې کار کوي له دندې ګوښه شي. د ټرمپ د کړنې یوازې د راپور په صداقت شک پیدا کړ. د ایران یوې خبري ادارې امواج میډیا وروسته راپور ورکړ چې د ایران د برید څخه مخکې خبرداري ورکړل شوی و او ویل چې دا به یوازې یو ځل پیښ شي. مګر دا لومړی ځل نه و چې د ډونالډ ټرمپ درواغ ونیول شول. د ډونالډ ټرمپ ژوند د مختلفو ادعا شوو رسواییو، درواغو او درغلیو څخه ډک دی. نو راځئ چې د ډونالډ ټرمپ په درواغو بیانونو باندې د وطن ټلویزیون څخه یو نظر واچوو چې نیول شوي دي. لیدونکو ډونالډ ټرمپ تر دې دمه په زرګونو درواغ یا غلط بیانونه ورکړي دي. د واشنگټن پوسټ د حقیقت موندونکي څانګې ثبت کړی ده چې ډونالډ ټرمپ په خپله لومړۍ دوره کې 1573 غلط یا ګمراه کوونکي څرګندونې کړي دي، په دې معنا چې هغه هر ورځ یو 20 غلطې څرګندونې کړي دي. او د کاناډا ټورنټو ستار ورځپاڼې هم له 2019 نه تر 2019 پورې د هغه 15206 غلطې څرګندونې ثبت کړي دي. په پیل کې ډیری خبري ادارو د ټرمپ په غلطو څرګندونو د غلط ویلو څخه ډډه کوله، مګر د 2019 کال د جون وروسته دوی په ښکاره ډول هغه غلط ویل پیل کړل. د ټرمپ نږدې ملګری سټیو بینن چې د 2014 کال د ټاکنو د کمپاین اجرایي رئیس وو ویل چې د ټرمپ اصلي دښمن دیموکراتان نه بلکې مطبوعات دي او د دوی سره د معاملې لاره دا ده چې دومره ګډوډې او څرګندونې رامنځته کړه چې خلک په هیڅ یوه مسله هم تمرکز ونه شي کړی. د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته ټرمپ او د هغه ملاتړو په وار ادعا وکړه چې په ټاکنو کې پراخه درغلی شوی دی او که دا درغلی نه وای ټرمپ به ټاکنې ګټلې وای. دا تکرار شوې ادعا د ځینو لخوا د هټلر د لوی درواغ د تبلیغاتي ستراتیژي د مثال په توګه لیدل کېده. دا ده چې دومره لوی درواغ ووایه چې خلک یې باور کول پیل کړي چې رښتیا دي. ورلډ ریپابلیک یوه مشهوره امریکایي مجله ده چې د دوی صادرات وایي چې د ټرمپ خبرې یوازې درواغ نه بلکې بې معنا دي، یعنی هیڅ معنا نه لري. ډیری پروفیسوران، شنونکي او سیاسي څارونکي وایي چې سیاستوالو تل درواغ ویلي دي، مګر ټرمپ په دې مسله کې په بشپړ ډول توپیر لري. کارول ماکینن چې په 2019 کال کې امریکایي ژبپوهه وو وایي چې په سیاست کې درواغ ویل عام دي، مګر ډونالډ ټرمپ یو مشر ده چې په درواغ ویلو کې تر ټولو ماهر دی. تاریخ پوها ډګلاس برینکلی وایي چې د امریکا ځینو ولسمشرانو کله ناکله هیواد مایوسه کړی دی، خو هیڅکله داسې ولسمشر نه دی راغلی چې د ټرمپ په څیر په عادت سره درواغ ووایي. ځینو کارپوهانو حتی ویلي چې دا به غلطه نه وي چې ټرمپ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی درواغجن ولسمشر وبلل شي. هغه یو ځل خپلې مطبوعاتي سکرټرې سټیفني ګریشام ته لارښوونه کړې وه، یوازې هغه څه تکرار کړه، مهمه نه ده چې څه وي، خلک پرې باور کوي. کله چې سټیفني دنده پرېښودله هغې دا بیان ګڼې ګوڼې رسنۍ ته وویل. د ډونالډ ټرمپ دا سیاست د بې بنسټه حقیقت اغیزې په نوم یادېږي او دا هغه تخنیک ده چې هټلر کارولی و. په دې کې درواغ ویل دومره عام کول شامل دي چې په رښتیا ښکاره شي. واشنگټن پوسټ په 2018 کال کې یوه کټګوري جوړه کړه چې په دې کټګوري کې هغه خلک شامل وو چې ورته درواغ یې 20 ځله ویلي وي. په حیرانتیا سره ډونالډ ټرمپ یوازینی سیاستوال دی چې د هغه 14 څرګندونې سمدلاسه په دې کټګورۍ کې راغلی. دا په دې معنا چې هغه تل درواغ وایي. د CNN د حقیقت موندونکي څانګې مسؤل ډینن ډیل وایي چې ټرمپ دومره نوي درواغ خپروي چې رسنۍ نشي ساتلی. هغه د درواغو په تکرارولو سره د رسنۍ پام ستړی کوي. په 2011 کال کې ډونالډ ټرمپ لومړی په یوه مرکه کې وویل چې براک اوباما په متحده ایالاتو کې نه ده زیږېدلی، له همدې امله هغه د متحده ایالاتو د مشر کېدو حق نه لري. د راتلونکو 5 کالو لپاره هغه په مختلفو مرکو کې او د خپل ټاکنیز کمپاین په جریان کې په براک اوباما نیوکه کوله چې هغه په متحده ایالاتو کې نه ده زیږېدلی بلکې په کنیا کې زیږېدلی ده، ځکه چې د هغه د زیږون سند هیڅکله نه و عام شوی. دا دومره عام شوه چې خلکو په رښتیا سره د براک اوباما په اړه شک کول پیل کړل. بالاخره براک اوباما دې ته اړ شو چې خپل د زیږون سند عام کړي او دا د ډونالډ ټرمپ درواغ و. کله چې څرګنده شوه هغه په 1961 کال کې د امریکا په هوایي ایالت کې زیږېدلی و، خو د دې پر ځای چې ډونالډ ټرمپ خپل درواغ ومني دوی دا تور د بل چا په غاړه واچوي.
په 2014 کال کې ډونالد ټرمپ بالاخره ومنله چې اوباما د امریکا تابعیت لري، خو دلته یې هیلری کلینټن تورنه کړه چې ویلي دی هغه په حقیقت کې په کینیا کې زیږیدلی دی. په داسې حال کې چې بي بي سي تایید کړه چې هیلری کلینټن هیڅکله اوباما په دې تورن نه کړ. ویل کېږي چې ټرمپ نه یوازې دروغ وایي بلکې بېمعنا خبرې هم کوي. د هیری فرانکفورت د مشهور کتاب بلینت لمخې چې په 2015 کال کې لیکل شوی دی چې دروغجن حقیقت پیژني او پټوي. په داسې حال کې چې یو دروغجن پروا نه کوي چې هغه څه چې هغه وایي رښتیا دي که غلط. د واشنگټن پوسټ ادواردو پوتر وایي چې د فرانکفورت تعریف په بشپړ ډول د ټرمپ سره سمون لري. د مثال په توګه کله چې ټرمپ ولسمشر شو، هغه د متحده ایالاتو د بیکارۍ یا انفلاسیون شمیرو لپاره د دوی د چکولو پرته د متحده ایالاتو پخواني حکومتونه ملامت کړل. تحقیقاتو ښودلې چې ډونالد ټرمپ د دروغ ویلو اوږد تاریخ لري. جی کیو مجلې د ټرمپ یو پروفایل خپور کړ چې پکې ټرمپ د سنټرل پارک سیویل او د امریکا ایونیو ټول بلاک د مالکیت ادعا وکړه. خو جی کیو مجلې راپور ورکړ چې ټرمپ په حقیقت کې یوازې 2 ودانۍ لري چې هغه یوازې د ټول بلاک شپږمه برخه پوښولې وه. د هغه یو بل درواغ په همدغه کال کې افشا شو. په 1984 کال کې ټرمپ د فوربس خبريال ته دروغ وویل ترڅو د امریکا د 400 شتمنو خلکو په لیست کې شامل شي. په هغه وخت کې هغه خپل شتمنۍ سلګونه میلیونه ډالر اعلان کړه، مګر په حقیقت کې د هغه شتمنۍ یوازې لسګونه میلیونه ډالر وه. نه یوازې دا بلکې د ټرمپیان په هغه وخت کې جان براون و او دا په اډیو ریکارډونو کې څرګنده شوه چې ټرمپ د فوربس خبريال سره د خبرو پر مهال د جان باروان په توګه ښکاره کوو. له هغه وخت راهیسې فوربس مجله د ډونالد ټرمپ لپاره ځانګړی رول رامنځته کړی ده. د فوربس مدیر رینډل لین په یوه مرکه کې وویل چې د تیرو 10 کلونو راهیسې موږ د ټرمپ شتمني په داسې ډول محاسبه کوو چې موږ هر هغه څه چې هغه وایي هغه په 3 ویشو. په 1978 کال کې د سټاک بازار له سقوط وروسته ډونالد ټرمپ رسنیو ته ادعا وکړه چې هغه هیڅ زیان نه دی لیدلی ځکه چې هغه یوه میاشت مخکې خپل ټول سټاک پلورلی و. مګر د هغه دروغ هغه وخت ونیول شول کله چې د متحده ایالاتو د امنیت تبادلې کمیسیون دوسیه وښودله چې ټرمپ په حقیقت کې د سټاک بازار په سقوط کې 19 میلیونه ډالر له لاسه ورکړي دي. د ډونالد ټرمپ د دروغو یا جعلي کیسو لست دومره اوږد ده چې داسې ښکاري چې هیڅکله به پای ته ونه رسیږي. په 2009 کال کې ډونالد ټرمپ په فلوریدا کې یو آرام ګالف کورس واخیست چې د ټرمپ ملي ګالف کلب په نوم نومول شوی دی. کله چې ټرمپ د هغې مالک شو، هغه د ګالف کورس کې یو یادګار جوړ کړ. په هغه یادګار کې لیکل شوي وو چې دلته د کورنۍ جګړې یوه خونړۍ جګړه وشوه او دلته دومره ډېر څه ویل شوي وو چې د سیند اوبه په وینو سره سرې شوې او د ټرمپ نوم یې لاندې لیکل شوی وو، لکه څنګه چې هغه یو لوی تاریخ پوه وي. کله چې رښتینی تاریخ پوهانو دا ولیده، دوی وویل چې په دې ځای کې هیڅکله کورنۍ جګړه نه وه شوې. د کورنۍ جګړې یو کارپوه ریچارډ ګلیسپي وویل چې دا کیسه په بشپړه توګه دروغ ده. ټرمپ د کورنۍ جګړې نوم په کارولو سره د خلکو له احساساتو سره لوبې کړې دي. کله چې له ټرمپ څخه په دې اړه وپوښتل شول، نو هغه په تاریخ پوهانو نیوکه کول پیل کړل. نه یوازې دا، ټرمپ ډېری ځله ادعا کړې ده چې هغه 18 ځله د ګالف کلب اتلولي ګټلې ده، مګر په حقیقت کې هغه یوازې 2 ځله ګټلې ده. پاتې 14 بریاوې په کلبونو کې ګټلې دي چې هغه یا خپل مالکیت درلود یا د ټرمپ د سازمان لخوا اداره کېده. مسلکي ګالف لوبغاړي باربي مارچي وویل چې ټرمپ خپلو کلب غړو ته وایي که هر څوک هڅه وکړي چې له هغه څخه مخکې شي نو د دوی غړیتوب لغوه شي. دا ثابتوي چې ټرمپ هم د غلطو ادعا کولو ګواښ کړی دی. ټوني شوارټز یو ژورنالیست او د شیطان کتاب لیکوال دی چې په اصل کې د ټرمپ یو کتاب د معاملې هنر هم لیکلی دی، په دې معنا چې خلک فکر کوي چې دا کتاب د ټرمپ لخوا لیکل شوی و، مګر په حقیقت کې دا شوارټز لخوا لیکل شوی و. شوارټز وروسته په ښکاره ډول ومنله چې هغه د ټرمپ د ښه انځور ښودلو سره لویه تېروتنه کړې ده. دا کتاب ډیری درواغ هم لري، لکه ټرمپ لیکلی دی چې د هغه نیکه امریکایي و، په داسې حال کې چې په حقیقت کې د هغه نیکه له جرمني څخه راغلی و. د 2014 کال د کمپاین په اوږدو کې ټرمپ وویل چې هغه د اسامه بن لادن لخوا د سپټمبر 11 بریدونو په اړه وړاندوینه کړې وه. هغه دا هم وویل کله چې هیچا هم اسامه نه پیژندی، ما په کتاب کې لیکلی و چې باید هغه ووژل شي، خو په حقیقت کې د کتاب په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي لیکل شوي. خلکو ټرمپ ته یادونه وکړه چې اسامه بن لادن 3 کاله وړاندې په 1998 کال کې د امریکا د ډېر مطلبو کسانو په لیست کې و. په بل عبارت هغه دومره لوی دروغ وویل ترڅو د خلکو پام په خپل ټاکنیز کمپاین کې راواړوي. کله چې ډونالد ټرمپ په 2015 کال کې د خپلې ولسمشرۍ کمپاین اعلان وکړ، هغه له اعلان څخه په 6 اونیو کې د حقیقت چکولو مشهور ویب سایټ هغه د دروغو د پاچا په نوم ونوموه. دغه ویبپاڼې وویل چې زموږ په 12 کلن تاریخ کې هیڅ مشر د ډونالد ټرمپ په څیر ډېر دروغ نه دی ویلي. دوی وویل
او تر ټولو عجیبه خبر دا ده چې حتی کله چې دروغ وویل شي ټرمپ د خپلو دروغو منلو څخه انکار کوي. په 2014 کال کې هغه د ټاکنیز کمپاین په جریان کې یوه عجیبه دسیسه خپرول پیل کړل. په هغه وخت کې ټیډ کریس د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ولسمشرۍ نوماند لپاره هم سیالي کوله. خو ټرمپ دا خپرول پیل کړل چې د ټیډ کریس پلار د جان اف کینډي په وژنه کې ښکیل و او هغه هر ځل دا خبره کوله تر څو بالاخره ټیډ کریس ټاکنې وبایلې. په حقیقت کې د ټیډ کریس پلار د جان اف کینډي په وژنه کې هیڅ رول هم نه درلود. هغه یوازې دا هیر کړ کله چې ټرمپ خبره راغله. خو کیسه دلته پای ته نه رسیږي. په 2015 کال کې د بازفیډ نیوز خبریال انډریو ګازینسکي راپور ورکړ چې ټرمپ یقینا وایي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو غوره حافظه لري. خو که ټرمپ هر ډول ګټه ورڅخه پورته کوي نو هغه ډیری وخت بیا د هیرولو خبرې هم کوي. د مثال په توګه کوکلوکس کلاین یوه امریکایي افراطي ډله ده چې په لنډ ډول د ټریپل کی په نوم پیژندل کیږي. دوی نژادي کرکه، د تورپوستو ضد، د یهودانو ضد او د کډوالو ضد اجنډا لري. دوی په خونړۍ جګړو او مختلفو جرمونو کې هم ښکیل دي. ډیوډ ډیوک د دې ډلې یو مشهور مشر و چې په 2014 کال کې وویل ټرمپ ته رایه ورکوي او د هغه ملاتړي کوي. کله چې له ټرمپ څخه وپوښتل شول چې آیا د هغه ملاتړي رد کوي نو ټرمپ په ساده ډول وویل دا څوک دي؟ دا ټریپل کی څوک دي؟ یعنی څه شی؟ خلک حیران شول. ټریپل کی چې هر یو ماشوم پیژني د ولسمشرۍ نوماند لخوا نه پیژندل کیږي. اوس یا دوی په رښتیا هم ټریپل کی نه پیژني او یا هم دا یوازې بهانه ده. او که دوی منطقي وای نو د دې لپاره یوازې یو دلیل کیدای شي. ټریپل کی او ټرمپ ورته اجنډا لري. په 1980 لسیزه کې د امریکا د عدلیې وزارت د ټرمپ او د هغې د پلار په وړاندې د نژادي تبعیض قضیه ثبت کړه. تور دا و چې دوی خپل اپارتمانونه تورپوستو خلکو ته په کرایه نه ورکول. په 1991 کال کې ټرمپ دا هم وویل چې د هغه تورپوستي محاسبین نه خوښیږي. هغه د مکسیکویانو په اړه هم څو ځله ویلي وو چې مکسیکویان اکثره جنسي تیری کوونکي او مجرمین دي. دا ټول هغه څه دي چې د ټریپل کی او ډونالد ټرمپ د فکر ترمنځ ډېر توپیر نشته. د ټرمپ د دروغو کیسه دومره اوږده او لویه ده چې په یوه ویډیو کې پوښول ممکن نه دي. د 2022 کال په اپریل کې ډونالد ټرمپ په شمالي کولرینا کې یوه غونډه کې وینا کوله. د لاریون ګډونوال اړ شول چې په لوړ غږ ستاینه وکړي چې ټرمپ وویل هغه د نړۍ تر ټولو صادق سړی دی. زه هیله لرم چې تاسو د وطن ټلویزیون دا ویډیو خوښه او شریکه کړئ. ستاسو د مینې وړ نظرونو لپاره ډیره مننه. په راتلونکي کې په ښکلو ویډیوګانو کې مو وګورئ.